الرحمن الرحیم. ګرانو وطنوالو، د ګورګورۍ چوک کې شهید چوک کې تیمرګره کې دا ټولګه تاسو وینئ دا خلک راوتي دي، نو د دې خپل یو مطالبات دي د هغې په کې دا راوتي دي او دا د حکومت نه خپلې سره مطالبې کوي. دې وخت کې زموږ سره زموږ دا مشر ولاړ دی، ګورو چې دا څه وایي چې د دې برخه دا مظاهره د څه شي دپاره ده او څه کېږي او دوی څه غواړي. مظاهره زموږ په دې وجه چې سهار زموږ کوم کسان دي د دې غاړې مشران هغوی راغلي دي تاڼې ته چې په شاټۍ کې کار کېږي. د دې مطابق فیصله شوي، سپریم کورټ فیصله ورکړي چې دا خیر آباده دا پښتون ته ورته شوي دا د هغو په ګټونه کې رسېدلي ده. د دې باوجود هم هغه خلک ځي او آبادیانې کوي. د دې نه مخکې موږ اکسکیویټر والا به کار کوو، هغه هم راوستانه کې ګرفتار شو. بسم الله الرحمن الرحیم. د ملکن ټي وي ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور، ستاسو کوربه، ستاسو هو، ستاسو ملګری سلمان معیار. ګرانو کتونکو، زمونږ د میډیا، زمونږ د ملکن ټي وي خصوصي کوشش دا وي چې هغه د پاکستان نه بهر او د نړۍ ګوټ ګوټ ته ځان ورسوي. د چا چې کم مشکلات وي، د چا چې کم آواز وي، د چا چې کم د حکومت نه داسې څه مطالبې وي یا په خپل منځ کې داسې څه مسلې راشي، نو هغه زموږ د ملکن ټي وي دا فرض وي، دا کوشش وي چې هغه ځای ته ځان ورسوي او د دغه خلکو آواز راوچت کړي. نننی پروګرام زموږ داسې یو پروګرام دی و چې چا د یو انسان ژوند بچ کو، هغه ټول انسانیت بچ کو. او څوک چې د چا لپاره صرف یعنې د خپل رب د رضا دپاره یو قدم داسې اوچت کړي چې په هغې کې انسانیت ته خیر وي، په هغې کې د انسان پیده وي، دنیاوي او د آخرت د دواړو، نو الله پاک د دغه انسان ضرورت پوره کوي. زموږ څه پروګرام داسې دی چې لکه تېره شپه زمونږ په یو ځای باندې تګ کېده په شهید چوک تیمرګره باندې، هلته کې مظاهره وه. هغه مظاهرې ته چې مونږ ورغلو هغې باندې مونږ خپل سوچ دا وکړو چې دې مظاهرې نه مطلب څه دی، دا ولې دا خلک راوتی دی، دا روډونه بلاک کوي، دا چوکونه بلاک کوي. په دې کې ډېرو مریضانو ته هم تکلیف وي، ایمرجنسي خلکو ته هم تکلیف وي، مختلف خلکو ته هغې نه تکلیف جوړېږي. بیا د هغې یو مشر مونږ راوغوښتو خپل سټوډیو تیمرګرې ته، او د هغوی نه د ملکن ټي وي په شیشه باندې داسې سوالونه تپوس هم چېرې تاسو د احتجاج کوئ، ستاسو دا مسله څه ده، دوی په خپله باندې تاسو د دې مسلې ټول وضاحت به وکړي. ګرانو کتونکو، ننني پروګرام کې زموږ سره زموږ مېلمه دی شیرین زاده صاحب، کوم چې د تیمرګرې سره خواته د غاړې نوم یو ځګی دی، هغې اوسېدونکی دی او د دغه خلکو مشري کوي. ګرانو کتونکو، د دوی د ځمکې مسله ده او دا تقریبا د 1972 نه روانه ده دا مسله، او تر نن ورځې پورې دا چلیږي. ولې چې نه حکومت هغوی طرف ته داسې د صلحې څه کوشش کړی دی، او که کړی وي هغه به هم د شیرین زاده باید تاسو د ملکن ټي وي په شیشه باندې ووایي. ګرانو کتونکو، زه اول په خپله باندې د دې مېلمه سره د ملکن ټي وي په شیشه باندې ستاسو تعارف کوم. جی قدرمن، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو کتونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خصوصا د سلمان معیار صاحب او د هغوی د سټاف د ملګرو د ټولو ډېره شکریه ادا کوم چې دې ځګي ته په دې موقع رالو او زمونږ د اواز دا د دنیا ته ښکاره کړو. په دې خصوصا د ټولو ملګرو، خصوصا سلمان معیار صاحب د هغوی د سټاف ډېره شکریه ادا کوم. ډېر یو جهان مننه. شیرین زاده صاحب، دا راته ووایئ چې ستاسو دا مسله ولې راغله او دا د کوم وخت نه راغلې ده او دا به د څو پورې داسې روانه وي؟ د دې د حل کولو داسې څه کوشش تاسو په خپله باندې کوئ یا حکومت ستاسو د صلحې کوشش کوي که نه کوي؟ جی، دا مسله زموږ د 1972 نه را روانه ده. په دې کې ډېرې فیصلې شوي دي. تقریبا دا سپریم کورټ هم فیصله کړې وه چې یاره دې کې دا فیصله وشوه چې دا آباده کومه ځمکه چې دا د شاټۍ درې ده، دا دغه کسان له ورکوي چې دا کوم په دې ځای اوسېږي. مونږ ورسره هغه ومنو ده او دا شاړه چې کوم ده دا د پښتنو شوه. په هر حال بیا مونږ دا خبره ومنو ده چې زه
څه وشو حکومت چې فیصله کړې موږ په هغې باندې د حکومت سره تیار یو راضي یو موږ دا غواړو چې یاره په دې کې څه جنګ ونه شي جګړه ونه شي مزید خونریزي پکې ونه شي او دا خبره په خیر او په صلح سره حل شي نو موږ د دې لوکل ګورنمنټ نه خاص کر تحصیلدار بلامبټ نه دا مطالبه کوو چې دا خبره مزید مخکې لاړه نه شي او په خیر سره حل شي نو مزید خونریزي دپاره به ډېر خلک بچ شي په دې کې په دې فیصله کې مخکې داسې څه راضینامه شوې ده راضینامه خو جي لکه دوی پکې یو کمیشن کسان داسې مشران مقرر کړه چې هغوی موږ به فیصله وکړو هغې کې 2-3 کاله تېر شو بیا چې کوم فیصله په دې شړه کې شوې وه چې آباده د هغوی وه شړه زموږ وه دغه کسانو بیا نه منو د زموږ سره شړه چې لکه نه په دې کې موږ له حصه راکوي نو موږ وه چې تا ته خو آباده حواله شوي ده نو مزید ته نور څه غواړي چې ته په دې خبره راضي نه یې ته نه منې نو زه یې د څه ولې نه منم نو په دغه وجه بیا دا فیصله پاتې ده خو سپریم کورټ دا کومه فیصله چې ده موږ په دغه تیار یو حکومت یو فیصله کړې ده نو دغه دې وشي چې مزید خبره نور ورانه نه بیګا شپه تېره شپه یعنې په 20 تاریخ د 11 میاشتې 2018 تاسو روډ بند کړی و د دې مقصد څه و جی دا زموږ د مشرانو کال وکړو چې لکه دوی د سحر نه راغلي وو شاټۍ والا په خپله سټی کړی ده د هغې باوجود هغه په دغه ځمکه کې کار کوي پټي وباسي آبادیانې پکې کوي یو هفته مخکې د هغوی اکسویټر چا چې کار کوه هغه قسم راوستی ترڼه کې پرچه شوی دی اکسویټر هم ولاړ دی دا یو هفته بعد تقریبا بیا هم مزدورانو کار کوو زموږ مشران تاڼې ته رالو هغوی ته فریاد وکړو چې دغسې کسان کار کوي او تاسو د هغوی مخنیوی وکئ پرچه پې وکئ تاڼې ته یې راولئ هغوی ویل چې دا تحصیلدار صاحب کار دی زموږ مشران چې کله تحصیلدار صاحب ته لاړه درخواست یې ورکړو تحصیلدار صاحب ته لاړ چې زما کار دی په هر حال زموږ مشران د مازدیګره پورې انتظار وکړو واپسۍ کې چې کله تحصیلدار صاحب د دې نه مخکې بیا زموږ ملګري لاړو هغه کسان یې راوستل په خپل ترو باندې ځکه حکومت ورسره څه تعاون ونه کړو نو که دغسې کېږي او دا کسان زموږ هلته ورځي او داسې دغه نو دا به ډېر غټه خونریزۍ ته دا خبره ورسي لہذا د دې لوکل ګورنمنټ نه خاص کر تحصیلدار صاحب نه موږ دا امید کوو چې د دې مسلې حل دې راوباسي دا خبره دې زر تر زره حل شي نو په دغه وجه تحصیلدار صاحب چې ناوخته راغی نو هغه څه داسې خبرې وکړې چې زموږ دا مشران ترې مایوسه شو چې کله مایوسه شو نو د هغې د تحصیلدار صاحب خلاف دا کسان راووتل او یو احتجاج یې وکړو چې یاره لکه دا یو طرفداري ده د هغه ده خو به هر حال مونږ بیا زمونږ د دې محکمې قدر کوو زمونږ مشران دي تحصیلدار صاحب دی که ډي سي صاحب دی که ای سي صاحب دی زمونږ مشران دي په دې کرسۍ چې ناست دي د قانون به مونږ منو چې زمونږ به خبره په ښه طریقه سره حل شي نو د دې لپاره ستاسو مزید لایحه عمل څه دي یاره جي زه وایم چې د دې کیس ډېر زیات وخت وشو سن 72 نه تر 2018 پورې حساب کول ډېر 50 سال نه تقریبا زیات یا داسې وشو او اخر د دې خلکو د صبر پیمانه به هم لږ شي نو زه وایم که مونږ مشران صبر کوو او د وړو نوجوانانو ته تلقین کوو چې بھائی صبر نو دوی مونږ ته وایي چې مونږ د کومه پورې صبر وکړو سبا خدا نخواسته دا نوجوانان د هغو په کورونو ورشي اور ورته کړي ګاډو ته نقصان ورسوي نور حالات د زنانو بېعزتي وشي نو زه دا خبره غواړم چې یاره د دې مسلې خو لکه موږ یو پښتون قوم د یو صبر په لحاظ انشاءالله مشران به ډېر تلقین هم کوي خو به هر حال نوجوان نسل دی که د هغوی نه برداشت ونه شي او داسې یو اقدام وشي نو زما د دې لوکل ګورنمنټ نه خاص کر تحصیلدار صاحب نه اعلی حکام نه دا مطالبه ده چې تاسو په دې کرسۍ چې ناست شئ د الله د رضا دپاره خپل قلم استعمال کوي په دې کې حد براري شوې ده که تونۍ ته ختلې ده فیصلې پکې شوي دغه خلک زما څه فیصله نه مني جرګې پکې شوي دي دستخط یې اخیستی شوي فریق دواړو طرف نه دستخط یې اخیستی شوي چې دې مشرانو کومه فیصله وکړه به تاسو ته منظوري د دې باوجود دغه خلک د خبرې نه تښتي نو زه وایم چې دا خبره به ډېر انتهایي ګرانه شي او غټه خونریزۍ ته ورسي نو زه خو وایم چې یاره تاسې ونه شي الله دې خیر کړي او دواړه طرف ته بیا مسلمانان دي یو انسان کم از کم د هغه چې بې ګناه مړ شي
نو لکه ټول انسانیت چې به دې مړ کړی او یو انسان چې بچ کړي نو لکه الله چې ټول انسانیت دې بچ کړی نو زه وایم چې دا خبره الله په خیر حل کړي او دې حکم نه مې دا مطالبه ده چې تاسو خپل بھرپور کوشش وکړئ او زمونږ د طرفه چې څه تعاون وي انشاءالله موږ مخکې د صبر او د دغه مظاهرې کړي بیا به انشاءالله تعاون کوو او ګپ ښکته کوو چې څه طریقه کار کېږي هغه ورسره موږ انشاءالله خپل کوشش کوو. ګرانو کتونکو زمونږ پروګرامونه داسې وي هغه خو تاسو ګورئ کله ګورګورۍ چوک وي کله د پولیس وایګانو سره وي هغه زموږ وروڼه دي زموږ مشران دي موږ ته پکار دی چې هغوی قدر وکړو کله په سوات کې کله کالام کله بل ځای بل ځای مختلف پروګرامونه زموږ نور هم را روان دي انشاءالله هغه به تاسو ملکند ټي په شیشه باندې وینئ ولې دا نن چې زموږ سره کوم مېلمه زموږ په سټوډیو کې ناست دی شیرین زاده به یي بلکې دا مشر دی خو زموږ حق دا دی زموږ فرض دا دی چې موږ د دوی نوم تاسو ته ووایو داسې که موږ حاجي صاحب ماما کاکا وایو نو پته نه لګي چې یاره د حاجي صاحب دیس وکړم هغه په خپل باندې تاسو ته ملکند ټي په شیشه باندې پوره وضاحت وکړو پوره ډیټیل سره دنیا ته خپله خبره وړاندې کړه او یو اخرنی تپوس چې دوی داسې کومه مطالبه ده چې هغه پر زور طریقې سره کوي د ګورمنټ اف پاکستان نه کوي د لوکل جرګې نه کوي او د علاقې د مشرانو نه کوي اخرنی ستاسو کوم پیغام داسې لرئ چې هغه تاسو ملکند ټي په شیشه باندې ورکول غواړئ؟ جی زه د خپل لوکل ګورنمنټ خاص کر تحصیلدار برامبټ اعلی حکام نه دا مطالبه کوم ما چې کومې خبرې وکړې په دې عمل وشي او دا خبره په خیر خیریت سره هواره شي او مزید خونریزۍ ته ونه رسي. پروګرام زموږ غالبا چې ختمېدو طرف ته قریب دی موږ سره هغه شانته نور ټایم هم نشته. ګرانو کتونکو دا زموږ سره زموږ د ننني پروګرام مېلمه شیرین زاده صاحب کوم چې د تیمرګرې خوږه علاقو کې لکه زموږ د علاقه غاړې نومې ځای دی چې د هغې اوسېدونکی دی د دوی د غر په د یو جیدات په نوم باندې د دوی په خپل منځ کې تنازعه راغلې ده د جیدات هم پاتې دی د په ټوله دنیا هم پاتې ده خو بیا نه د خپل حق تپوس به کوي چې یاره زما کوم حق یې زه به د هغې تپوس کوم داسې نه ده چې بس دنیا خو پاتې ده او زه په پکې روان یم. ګرانو کتونکو ننني پروګرام کوم چې زموږ سره زموږ شیرین زاده بهي زموږ سره په سټوډیو کې ناست و د هغوی اواز د ملکند ټي په شیشه باندې تاسو وکوتو او زه په خپل باندې دا امید ساتم چې پروګرام به هم ستاسو خوښ شوي بیا خاص کر د غاړې علاقې او د کوم چې د شاټۍ درې علاقې خلک دی هغه هم زموږ وروڼه دي زموږ ملګري دي زموږ دوستان مسلمانان وروڼه دي یو له هم دا نه دی په کار چې هغه د تشدد نه کار واخلي هغه د زور ظلم نه کار واخلي هغه د خپل زور نه کار واخلي یا روډ بند کړي یا چوک بند کړي یا بل ځای بند کړي یا د یو کس د ګاډي نه راکوزوي هغې سره ظلم کوي یا بل کس د هغې بل پر کس راکوزوي نه دا نه دي په کار. زموږ په خپله باندې د لوکل ګورمنټ او د مقامي جرګو نه دا مطالبه ده دا امید لرو چې هغه راشي په دې خبره کې کښېني او دا خبره په صحیح طریقې سره حل کړي د دې حل کولو کوشش وکړي. ګرانو کتونکو ننني پروګرام سره سلمان معیار او زما سینیئر کیمرامین سبحان علي د پوره سټاف سره کوم زموږ سره په سټوډیو کې موجود دي تاسو نه اجازه اخلو تر بل پروګرام پورې په لوی لانس پرو پاکستان زنده باد ملکند ټي پاینده باد. درگئی یو معیاری تعلیمی ادارہ د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصی انتظام اعلی تعلیم یافتہ ټیچنګ سټاف قرآن او دینی تعلیم و تربیت خصوصی انتظام د نرسری نا تر نهم کلاسه پوری داخلي شروع دي. هیډې پبلک سکول درگئی مین جی ٹی روڈ درگئی. رابطہ نمبر 0334 844 78 28.